یو ویډیو مې لیدلی وه چې تراب صاحب د خوله کې ډوډۍ درکړه، یعنې ستاسو هغه مینه که نه، نو نن یې د قبر تر څنګ ولاړې. عادل شینواري نن به ما دپاره خبره ډېره ګرانه وي، ځکه چې تراب زمونږ پیر و، هغه د لر بر پښتون وطن بلبل و، هغه د دې خاورې د دې خړې خاورې سپېڅلی غږ و. او زه خپل داسې محسوسوم چې نن زه نیم زه بار یم او نیم زه په ځمکه کې، زما نه دی خیال. تراب غونته کې خلک دا په صدیانو کې یو نیم پیدا کېږي، تراب نه پیدا کېږي. تراب بس هغه دی دې خبل تراب نه پیدا کېږي، تراب نه پیدا کېږي. تراب بس هغه دی دې خبل تراب نه پیدا کېږي. د پښتو د ادب د سترو ستورو له جملې څخه یو هم مطیع الله تراب و. منګه هر وخت ستا پر قاتل نظر تیریږي، تر وروستیو ساعت تر وروستۍ ساه پورې هر وخت ستا پر قاتل. د هغې د وفات څخه وروسته د هغې د زرګونه مینوالو زړونه مات شو، خو د هغه نوم، د هغه فکر او د هغې پیغام ژوندی پاتې شو او تل به ژوندی پاتې وي. په همدې پار باندې د پښتو ادب یو بل ستر نوم بغزاده دانش د کوزي پښتونخوا څخه په دې نیت باندې حرکت وکړ چې تر څو د تراب صاحب کورنۍ سره په دې غمرازۍ کې ګډون وکړم او هغې فاتحې ته ورشم. موږ هم د دانش صاحب هرکلي دپاره تورخم ته ورغلو او په تورخم کې ملاقات سره وشو او د هغې څخه وروسته هم په ګډه باندې د خوږیاڼو په طرف باندې د تراب صاحب د پلارني ټاټوبي په طرف باندې مو حرکت وکړو. په لاره کې هم د تراب صاحب ډېرو شعرونو باندې بحثونه وکړه او خبرې مو کړې. د تراب صاحب خاطرات دانش صاحب شریکول او موږ ډېر په مینه باندې اورېدل. کله چې جلال آباد ته ورسېدو دانش صاحب وویلې چې زه غواړم یوازې د فاتحې دپاره ورنه شم، بلکې غواړم چې یو څو شنه نیالګي هم د ځان سره واخلم او د تراب صاحب د قبر تر څنګ یې نال کړم. نیالګي د ژوند نښه ده او باید د ژوند دا نښه د ځان سره ویسم، ځکه چې د تراب صاحب مینه، د تراب صاحب احساس هغه به تل زموږ په زړونو کې ژوندی وي. د همدې ژوندي ساتلو په خاطر باندې غواړم چې هلته شنه نیالګي وکرم. په همدې نیت باندې بیا لاړو د جلال آباد ښار کې یو نرسرۍ ته او د نرسرۍ څخه مو څو شنه نیالګي واخیستل. هغه نیالګي چې د تندې په مقابل کې قوي دي او ځنګلي نیالګي دي. نیالګي مو ځان سره واخیستل. دانش صاحب وویل چې غواړم یو څو د ګلو ګېډۍ هم د تراب صاحب مقبرې ته ډالۍ کړم. یو څو ګلان مو هم د ځان سره واخیستل او ورو ورو په غمجن او په مات زړه باندې هغه ښکلي او ښایسته خو ډېر غمجن کلي ته ور روان شو. په لاره کې د سرخود هغه برجونه چې تراب صاحب په خپل یو وصیت یا په خپل یو شعر کې یاد کړي په هغې باندې مو هم خبرې وکړي. د تراب صاحب په ژوند باندې مو خبرې کولې او د تراب صاحب په خاطراتو باندې مو خبرې کولې. ورو ورو خوږیاڼو ته ورنږدې کېدلو او په لاره کې د ښکلو سیمو یو څو شاټونه هم اخیستل. غوښتل مو چې د دغې دردمن سفر یو څه یادګارونه زموږ سره پاتې شي. په لاره کې دانش صاحب راته ویل چې زه نه غواړم چې یوازې د خپل وطن سره په خوشحالو کې پاتې شم، یوازې په مشاعرو کې پاتې شم، بلکې غواړم چې په هر غم او په هر درد کې خپل ولس ته رسیدګي وکړم. موږ هم ورته ویل چې دا ډېر لوی کار ته وکړو. ورو ورو د مطیع الله تراب کلي ته ورنږدې کېدلو او بالاخره د تراب صاحب کلي ته ورسېدو. د هغه پلارنی کلی چېرته چې لویه دیره وه په لسګونه کټونه پکې پراته وو، خو په دیره کې ګڼه ګوڼه کمه وه ځکه د تراب صاحب کورنۍ د جلال آباد ښار ته راغلې وه تر څو په درېیمه ورځ باندې 2 بجې په جلال آباد ښار کې فاتحه واخلي. موږ د تراب صاحب د کورنۍ سره کېناستو او د تراب صاحب خاطرات او دانش صاحب ورسره خپل د تسلۍ هغه پیغام شریک. د هغه څخه وروسته مو ورڅخه غوښتنه وکړه چې بیلچې او کلنګونه راواخلئ، راځئ د تراب صاحب مقبرې ته ځو. د تراب صاحب مقبرې ته مو څو نیالګي د ځان سره ویوړه او هغه نیالګي مو نیال کړه. تراب صاحب په قبر باندې د ګلو ګېډۍ کېغوڅې. د تراب صاحب روح ته دعاګانې وکړلې. والجبال أوتادا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
تاسو دې الله جل او بالاخره د بغزاده دانش صاحب څخه مې یو کلیپ واغست. همیشه هم په افغانستان کې په خوشحالو کې لیدلی، په مشاعرو کې مو لیدلی، نن د داسې یو یغي باغي د قبر ترڅنګ ولاړې د تراب صاحب چې واقعا دا زموږ دپاره هم دردونکې ده، د پښتو ادب دپاره، د ټول پښتون قوم دپاره. او یاره سره د شنیلو پټینې، سره د ګلانو، سره د نیلګو راغلی، نو غواړم چې هغه ستا احساسات د زړه خبرې واورم. اوس واورم د تراب صاحب یو ویډیو مې لیدلی وه چې تراب صاحب د خوله کې ډوډۍ درکړه، یعنې ستاسو هغه مینه که نه، نو نن یې د قبر تر څنګ ولاړې. عادل شینواري نن به ما دپاره خبره ډېره ګرانه وي، ځکه چې تراب زمونږ پیرو، هغه د لر بر پښتون وطن بلبل و، هغه د دې خاورې، د دې خړې خاورې سپېڅلی غږ و. او زه خپل داسې محسوسوم چې نن زه نیم زه بار یم او نیم زه په ځمکه کې، نو بس په دې ځای سم نه سم بل تراب پیدا کولی شو؟ زما نه دی خیال. تراب غونته کې خلک دا په صدیانو کې یو نیم پیدا کېږي، تراب نه پیدا کېږي. تراب بس هغه دی، دې خبر تراب نه پیدا کېږي. نو راځئ چې بسم الله کو، او دا بوټی په دې معنا دی چې دا به تلپاتې ثنا وي تراب صاحب ته او ثوابونه به رسېږي. بسم الله. لرې پکې او برې پکې بس څوک د پېښور دی باور کوي پروفیسر صاحب د اقبال شاکر ډاکټر صاحب دا نور برګې چې پېښور نه راغلي 2-3 ساعته مزل کړی، لا به یې 4 ساعته وي. او که تاسو باور کوئ دلته رئیس صاحب هم ډېر دغه کړم کاش کړم ما 14 ساعته مزل کړی دی. نو باید چې ما ته وویل شي چې لرې کړې برې دا 2 ساعتونه دغه ځای ته راغلي. بس مسله د دې ځای حال ده، څوک د پېښور راغلي، څوک د کابل، څوک د کونړ. قدرمنو